په ښار کې ګڼه ګوڼه چې ښار یې بشپړ بې نظمه کړی، خلک هم شکایتونه کوي او وایي چې چارواکي په دې برخه کې پاتې راغلي، خو په دې وروستیو کې هڅه روانه ده چې د ښار نظم جوړ او ګڼه ګوڼه راکمه شي. چارواکي وایي په دې هڅه کې دي څو د ښار له منځه د موټرو د تګ راتګ عمومي لارې له ښاره وباسي. ځکه د سرخاب له پله نیولې تر سمرخیلو پورې د نوي سړک رغولو پریکړه وکړه چې په وینای له ښاره وتلې د سیند په څنډه کې به تیریږي. دغه سړک چې د سرخاب نه نیولې تر سمرخیلو پورې ده 18 کیلومتره به او 40 متره سړک ده چې ان شاء الله نن موږ د تخنیکی سروې چارې شروع کړلې. د دې مصارف ټول بانک یې صحیح ورکوي، تخنیکی سروې او ډیزاین چارې وزارت فیضامه پر مخ بیایي او دا یو ډیر مهم سړک دی چې د سیند غاړې ته به دا نوی جدید الاحداث جوړیږي او هغه ازدحام چې د ښار په منځ کې دی او هغه ترافیک تشدد ترافیک چې د ښار په منځ کې تیریږي هغه به یو اړخ ته واوړي. دا سړک د بهسود ولسوالۍ له یوې څنډې تیریږي. اندېښنه هم دا ده چې د سړک پر وړاندې د اوسېدو کورونه شتون لري چې د ډیرو په اند دا به د سړک کار ټکنی کړي، خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې هیڅوک به د سړک د کار خنډ نشي. ان شاء الله د ولسونو په رابطه باندې په نمائندګۍ ورته دا ډاډ ورکوم چې ټول ولسونه د سړک سره موافق دي او موافقه به کوي. ان شاء الله هیڅ تشویش ورنه د سړک به تیریږي د خیر. دا په داسې حال کې ده چې 2 ونې وړاندې په ښار کې د ګڼې ګوڼې د له منځه وړلو په موخه د ولایتي ادارې له لوري پراخ کمپاین پیل شو چې اوس هم دوام لري، خو معلومه به شي چې دا چاره به څومره بریالۍ وي څو د ښار ګڼه ګوڼه راکم او نظم رامنځته کړي.